درنو ملګرو سلام او ښې چارې. زه هیلهمند یم چې تاسې کورنۍ ملګري دوستان ټول روغ جوړ او له کرونا نه په امان یې. درنو ملګرو نننی درس زموږ ستاسې عادت دی، یعنې د نومیزې ډلې یوه بله برخه چې هغه عدد نومیږي. نن په هغې لګي عدد یا شمېرنوم. تاسو به ورسره ډېر اشنا یې. غواړم پرې نوم ولیکمه چې بیا په نوبت پرې خبرې کوو. زه په برخو باندې په ګردانو سمون پرې ټول وغږېږو. نو عدد هغه نوم دی چې د یو بل اسم شمېر، درجه، پوړ موږ ته روښانه کړي. دې څه وایي؟ عدد ورته وایي. لکه زه وایم 1 2 3 4 5 6 7 مثلا وایم لومړی، دویم، دریم، څلورم، یا داسې وایم چې 1 پر 2 2 پر 3 4 پر 5. دا دې ته څه وایي؟ دې ته موږ عددونه وایو. معمولا که چېرته موږ ترکیب یعنې عددي ترکیب جوړو، د عددي ترکیب فرمول داسې دی: عدد جمع معدود. مثلا زه لیکمه یو قلم، یو عدد قلم معدود. یا مثلا لیکمه لومړی ټولګی، لومړی عدد او ټولګی معدود. عدد ته شمېرنوم هم وایي، خو تر ډېره پورې مشهور په عدد دی. نو که شمېرنوم ورته وایو د پښتو بڼه ده، ستونزه نه لري. نو عددونه هغه اسمونه یا هغه خپلواک مورفیمونه دي چې دا د یو اسم درجه، شمېر، پوړ موږ ته روښانه کوي. اوس راځو یو بلې برخې ته، او هغه د عدد او معدود ګرداني مطابقت دی، یعنی ګرداني سمون دی. د عدد او معدود ګرداني سمون دا ډېر اسانه او ساده دی. په پښتو ژبه کې یوازې لومړی او دویم، یعنی 1 او 2 دا ګرداني مطابقت د جنس په اساس کوي، یعنی د جنس له مخې ګردان کولی شي. مثلا زه وایم د نارینه لپاره به بیل چوکاټ د ښځینه لیک. مثلا وایم یو کتاب، یو مفرد مذکر، کتاب هم مفرد مذکر. اوس بلې بڼې ته ښځینه بڼې ته یوه کتابچه، یوه مفرد مؤنث کتابچه، مفرد مؤنث. عدد به د خپل معدود تابع وي په دغه 1 او 2 کې. که معدود نارینه و عدد هم نارینه دی، که معدود ښځینه و عدد هم ښځینه دی. همداشان کېدای شي تغییر ورته نور وي. مثلا لومړی ټولګی، لومړی مفرد مذکر، ټولګی هم مفرد مذکر. همدارنګه راځو که چېرته ښځینه برخه واخلو، لومړی مېرمن، لومړی مفرد مؤنث او مېرمن هم مفرد مؤنث. همدارنګه په 2 کې وایم 2 کتابونه، دلته راځو 2 کتابچې. په یو شمېر لهجو کې دغه 2 چې دی دا خلک د ښځینه لپاره 2 کاروي، خو نه په کار دا ده چې تغییر ورته ورکړل شي. یو هلک، یوه جنۍ، 2 هلکان، 2 جونې. دې ته به موږ څه کوو؟ تغییر به ورته ورکړو. نو د لومړي، دویم یا د 1 او 2 د دې ګرداني خوا د جنس په اساس د خپل اسم سره سمون کوي. نور ټولو لپاره یو ډول کارول کېږي. کله 2 واو، مثلا 3 هلکان، 3 جملې. مثلا وایو چې 4 کتابونه، 4 کتابچې، هیڅ ډول تغییر نه کوي. 4م ټولګی، 4مه مېرمن، هیڅ ډول توپیر
یعنې داسې چې کاملا هغه په نحوي ساعتات کې بدلون راشي. ښه په پوړ کې بیا کېدای شي هغه د غږ ورولوېږي. مثلا زه تاسو ته هغه تشریح کوم ځکه چې د پوړ په برخه کې کېدای شي ځینې ستونزې وي، خو په یو دوه کې چې دی بیا ګردان کې کومه ستونزه نشته. مثلا په پوړ کې دویم سړی، دویمه ښځه، که دریم ته لاړ شو، دریم استاد او دریم هنرمنده، دا هم ښځینه دی، دا هم ورته تغییر ورته ورکوي په پوړ کې. په اصلي یا اساسي عددونو کې بیا تغییر نه کوي. اوس به راشو د په پښتو ژبه کې د عددونو ډولونو چې موږ کوم عدد لرو او څه ډول استفاده کولی شو او په کومې برخې کې استفاده کیږي. یعنې د شمیرنوم ډولونه کوم دي؟ لومړنی هغه شمېر نومونه دي چې دا اصلي یا اساسي شمېر نومونه موږ ورته وایو. اصلي نومونه هغه دي چې دا یوازې یا اصلي شمېر نومونه وبخښئ، هغه دي چې دا یوازې د اسمونو شمېر موږ ته څرګند کړي، 1 2 3 4 5 تر میلیونو بیلیونو او دې ته ورته نور میلیارډو پورې. نو دا دې ته چې وایي دې ته اصلي شمېر نومونه وایي چې د یو اسم شمېر یا د یو څیز یا د یو هر هغه څه چې وي چې موږ یې کاروو ورته مادي یا معنوي توک دي، د هغه شمېر موږ ته روښانه کړي. اصلي دلته به ولیکم اصلي شمېر نومونه 1 2 3 4 او تر میلیون پورې. ورپسې بله برخه زموږ سره د رتبي شمېر نومونه ده. د کومو؟ د رتبي شمېر نومونه چې دا رتبه روښانه کړي. لومړی، دویم، دریم او داسې نور، څلورم، پنځم، سلم، شلم، زرم او داسې نور. دا رتبه روښانه کوي، یعنې پوړ درجه موږ ته روښانه کوي. وایي چې احمد لومړی درجه دی، یا وایي چې ملالۍ لومړۍ مېرمن ده چې د کرونا له ناروغۍ روغه شوې ده او دې ته ورته نور. بله برخه زموږ سره د کسري اعدادو ده. د کوم اعدادو؟ د کسري اعدادو. مثلا زه دلته تاسو ته بیلګې هم لیکم. کسري عددونه دا هغه چې دا په کسري بڼه یا په ماتې شوې بڼه باندې یو اسم موږ ته وښیي. مثلا زه وایم چې 2 پر 3، 1 پر 2 او داسې نور. یو شی تاسې له ځان سره یاد وساتئ، کله چې مارجه ورسره ذکر شوه نو هغه عددونه بیا د ټاکونکي حیثیت هم ځان ته خپلوي، خو ټاکونکو باندې بیا په راتلونکو کې خبرې کوم چې هغه موضوع له تاسو نه یو څه ګډوډه نه شي. بل انقسامي اعداد یا تقسیمي یا ویش شمېر نوم دی، دې ته موږ ویش شمېر نومونه وایو یا عددونه. چې غلط شوم، عددونه. دا عددونه چې دي په تقسیمي بڼه راځي. مثلا وایو چې تاسې کله کله خبرې کوئ و 2 کسان راپورته شئ، 4 کسان کښېنئ، وایو چې 3 کسان یو ځای ودرېږي. دا تقسیمي یا انقسامي یا هم ویش شمېر نومونه دي. 2 هلکان درس لولي، دې ته چې وایي ویش یا انقسامي عددونه ورته وایي چې
موږ تاسې بیا ډېر کارو. بله برخه زموږ سره د عددونو ده هغه اټکلیز دي او پښتانه بیا په تر ډېره پورې اټکلیز عددونه ډېر کاري. اټکلیز یا اټکلي شمېر نومونه دا داسې دي چې تر ډېره پورې اټکل په اساس ویل کېږي. یو سړی ته وایي چېرې یو 30 کسان خو راولېږه یا یعنې 30 دا ګوره اټکل دی ډېر لویه دغه ده پکې. ته یو څوک چا نه پوښتنه کوي چېرې تېره ورځ هغه غونډه تېره شوه په هغه غونډه کې څومره کسان دی ورته وایي چېرې 100-200 کسان به وکړي 100-200 دا کوم شمېرونه دي اټکلي یعنې د یوه ځانګړي اټکل په اساس دغه نومونه دغه شمېرونه کارول کېږي. ښه یو مسله تاسې تل له ځان سره یاد ساتئ هغه دا چې که چېرته له یو شمېر شمېرنومونو سره خپله مرجع ذکر شي نو بیا دغه شمېرنومونو ته ټاکونکي یا ټاکندویان یا ډیټرماینرز هم ویل کېږي. نو کولی شئ چې هغه بیا په راتلونکو درسونو کې تعقیب کړئ. دا اوس تاسې نننی درس زموږ د نورو ویډیوګانو او نورو درسونو د لیدلو لپاره تاسې کولی شئ چې د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه زما فیسبوک اکاونټ له ځان سره فالو کړئ. د زرپاڼې د فیسبوک صفحه هم خوښه کړئ. له دې علاوه زموږ ته ویډیو شیر کړئ تر څو تر ډېرو ملګرو ورسي. مننه.